یو سړي راته وی جمع سره مې مونځ زړه نه غواړي مال ځان لکوه ویل ولې مال داسې جمع دي دا جمع دي زه چې السلام علیکم ورحمت الله کوم نو په دې نیت کې به ملایکې هم راولم او دا صف کې خلک به هم راولم چې داسې صف ته وګورم را سره به هغه دلم ولاړي چې ښځه ټول سړي بویي نو زه به هغه ته هم ویم چې السلام علیکم ورحمت الله کوم ویم به که نه به دا زه چې د جمعې مونځ تر اوسه پورې مې باقي ساتلی دی ما پسې سم سړي راځي تاسو ټول دا شیخان میخان یې ښه خدای خبر پکې هره بلا شي ښه ښکاري کنې اوسه پورې که د دغه ځن طلاق امام زه وایم دا جومات هم پرېښود زما دې جومات له غوړ سړی راځي نه چې یو جمعه راشي یو ستن ورته ووامه بیا تښتي شرم وکړي حیا وکړي قرآن نن زمونږ د لاسه شرمېږي لګیا زمونږ د لاسه قرآن کې دې قرآن کې خدای ویلي که نه چې ښځو ته وایي چې په کور کې کېدی خدای ویلي که نه دي نو چې د چا ښځه کور کې ناسته نه یو بار ګرځي د هغه په دې جمعو کې منځونه کېږي اندازه کوئ نن هغه قرآن مونږه رسوا د زمانې نو عزیزانو عرض مې دا والله العظیم درته وایم چې دې وخت کې مونږ دا څه کوو دا دین نه دی دین هغه دی چې امتحان در باندې راشي بله ورځ یو سړی راغی ویل ښځه مې ده زه ورته یم پرده کوه پرده نه کړي مال طلاق یې کړه په دې ټکي یو دوه درې کړه ښځه یې راپسې راغله ویل تا زما مېړه ته ویلي چې طلاق یې کړه مال یا کور کې نه یا دې پې پرېږدم ویل بورکه به جوړه کړم بیا که بار ځم خیر دی مال که بورکه کې ووتیم پرېږدم دې او طالبان در پسې راولم او ډنډپ کوم دې پې اندازه کوه په شرمونو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه چې لږ په خېټه موړ دی وعزیزانو دا خو کلیر کټ آرډر دی د قرآن صریح حکم قرنا عزیزانو په عظیم قهر اخته یو نو بیړیم غر که دروره که په دغسې مولیانو جنازې کوئ غر کې دا نکاحونه هم په خپله تړئ او جنازې هم په خپله کوئ هر مړي ته چې ودرېږي څلور ځله په الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایه السلام علیکم ورحمت الله وایه بس جنازه وشوه نکاح چې تړئ هلک کېنوي او د جنۍ پلار ته وایي دا لور دې دله ورکړه به وایي قبوله مې کړه مبارک شه نکاح وکړه دغه نکاح دی که نور ته پکې شته لکه وایه ته خو هم تازه مولا یې نور ته پکې شته لور پلار ته وایه د خنځیر بچیه دا لور دې دله ورکړه اب وایي چې ور مې کړه هلک حرامي ته وایه قبوله یې کړه اب وایي اوجي بازار کېږه بوځای بیا به دا د شاخی تاخی زامن چې دي د سوکمارې زامن ډولۍ سره به روان لا دغه ځای ویړه لا خدای دې د پښتون دنیا دلته وباسي چې چېرته ګوټو بني دا شرمې دي کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوي راغی او مازدیګر ټیم کې نکاح وتړلو کجورې تقسیم شوې او خبره خلاص کړه پریوند کې وګوره په زرګونو سوونو نکاحونه په کال کې تړلی کېږي بس جنکۍ د هلک کور ته واستي او نکاح وشو بس خبره خلاص دلته به د خدای وګئ قربانې به په قرض پیسې اجي روټۍ به کوي چې دا خلک به مال خلک په هغه سیلاب یوړی کېږي چې طوفاني نه وي کرانه دانه او سکله زه به د سړي زوی نه چې زما د زوی وادي او ته ما نه وریجې وخورې غول ولې نه خورې ستا د زوی واده له چې درځمه چې غول ولې نه خورم چې دا وریجې خورم دې نه خو غول خوراک ښه دی چې د پیغمبر د سنتو خلاف وي هغې نه غول خوراک ښه دی کم کار چې پیغمبر نه کړی او صحابه او خلفاء راشدینو نه کړی او تاسو یې کوئ تاسو د خدای هم دشمنان یې او د پیغمبر هم دشمنان یې مړی هم د خدای دشمن دی او ژوندی هم د خدای دشمن دی غر کې یې تباه یې انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ